دویم نمبر خبره د ولی د پاره د سو خبرو ضرورت ته علما وی د وو خبرو. اوله خبره تقوا. تقوا چې ده زاد لارواح الاولیاء، دا د اولیاء د روحونو د پاره توخه ده. قرآن کریم کې الله فرمایي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ځان سره توخه اخلئ، بهترین د توخونه هغه تقوا. الته علما د تقوا دو معنی کوي. یو تقوا ځان ساتل د سوال نه. د یمن خلق راغلی حج ته توخه به نه راوړه، به د سوال کوه. دویم معنا د تقوا د عامه تقوا د الله نه ډار مراد. د بهترینه توخه د اولیاء او د ارواح هغه تقوا. او تقوا دو شیونو ته وایي: التزام د اوامر، اجتناب عن النواهی. د نواهیو نه ځان ساته. دویم نمبر خبره الحب فی الله والبغض فی الله. محبت کول د الله تعالی د رضا لپاره او بغض کول د الله تعالی د رضا لپاره. دیو جن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه مضبوط او کلکه رسۍ د ایمان هغه صدا الحب فی الله والبغض فی الله. هغه د الله لپاره خلق سره محبت کول، د الله لپاره خلق سره بغض کول. علماء وی هذه مرتبه صعبه، دا ډېره سخته مرتبه ده. ځکه مال هر چاته ګران دی، بچی او ښځه هر چاته ګران دي، او مرض خو د هر چا نه دی خوښ. د دنیا خواهشات د هر چا خوښ دي. نو حب فی الله او بغض فی الله دا په ټولو مراتبو کې ګران کار ده. دریم نمبر عدم الغلو فی العباده. ډیر زیاته نه کول په عبادت کې. دومره عبادت سره وکړي چې بیا وروسته ستړی شي او د عبادت نه زړه تور شي. نا اندازې سره داسې عبادت په کار دی چې څومره سړی شوق. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کور ته درې صحابه کرام راغلل او د رسول الله مبارک د عبادت پوښتنه وکړه. بیبیانو مبارکانو ورته د رسول الله مبارک عبادت خود هغه یو بل ته وکړه. عجب ده، د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او دومره عبادت کوي، مونږ خو ګناهګار یو. ایو قسم وکړه، قسم دی چې زه به روژه کوم او روژه به نه ماتوم همیشه. اول قسم وکړه ټوله شپه به لمونځونه کوم، خوب به نه کوم. دریم قسم وکړه زه به ښځو سره نکاح نه کوم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبر شو، وی فرمایي والله انی لاخشاکم لله. قسم دې په تاسو کې ډېر ډارېدونکی د الله دپاره زه یم، واتقاکم له، او ډېر د الله تعالی نه ډارېدونکی د الله تعالی دپاره ستاسو. یعنې لوی تقوادار او ډېر ډارېدونکی زه یم. سره د دې نه لکن یصوم وافطر، زه روژه م کوم ماتوم، واصلي وارقد، منظم کوم او ویده کېږم، واتزوج النساء، ښځو سره واده م کوم. دغه زما طریقه ده. فمن رغب عن سنتي فليس مني. چا چې رغبت وکړو زما د سنتو نه زما نه.
बुखारी शरीफ की बराश रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इस कलदा से नदिशिवी जब इंसान दिन बाने तुमरा अमलू की चदे जान पर दिन बाने लोड़ गणी दुम्र मुंजुन में उकड़ा दुम्र तिलावत दुम्र सिपारी मगर दा दिन वर बाने गालिब सवक्त पर खुदा इबादत की और बियारुस्त दा बिया सर तनिशी रसवाले नो इबादत दा अंदाजी सरफ हमेशा रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए खैरुल अमल अदवमुहा व इनकल्ला बेहतरीन दा अमाल न अल अमल दे हमेशा अगर का कमी यो सड़े शल रकात मुंजु की खुबे रुस्त न कहे बल दो रकात कई खो अरा वरज़ कहे दा दो रकात दा शल रकात नाफज़ नो इबादत पकार दे लेकिन गुलूना अंदाज़े सरा द फराइज़ एहतिमाम द सुन्नत एहतिमाम नवाफिल दुमरऊ की हमेशा बिया कवरेश सलोरम नंबर खबरा द ज़ुल्म पाकवल द अमराज़ बातिनिया होला लगे की नशवा बुग़श मोहब्बत द गैरुल्लाह तकब्बुर शो हिर्स शो द दे टोल नखबल ज़ुल्म सातल दा सलोरम सिफत ते पर विलायत पिंजम नंबर अल मारिफत बि उमूर दीन विलायत के दा जरूरी दे च दीन द उमूर इल्म बदल सके खुदा इल्म दो किस्म दे यौ दा दे च फकीह शे मुफ्ती शे या शेखुल हदीस शे विलायत दी इल्म त जरूरत न लरी दुमरा इल्म त च सड़े शरीर सात और बार के रहे जब इल्म च द मुज मुतअल्लिक दे द दस मुतअल्लिक दे द ज़कात और द रोज़े मुतअल्लिक दे द हज मुतअल्लिक दे दा कम इबादत च दा वली और बुजुर्ग या आम मुसलमान कई द दग अहकाम और इल्म द वली द पार जरूरी दे कल कल खलक पुख्ता न कई दा फलानी बुजुर्ग सबक वेले दे दौरे कड़े ना तौर ते ना यार मुसंग बुजुर्ग दे दा सवाल गलत है सवाल ना दे चिदाई मूस कई दे और दस कई दे रोजा कई दे ज़कात वर कई दा कम अमाल च दे कई नो दी इल्म वर सरश्ता कना दी इल्म वर जरूरी ने ज़का तसव्वुफ और सुलूक को अमल बशरियत तवाई जो इल्म नहीं भी अमल कल राजी यौ द फतावु इल्म दे इज्तिहाद और द इस्तिंबात द सर्फ और द नहव और द बदी और द बयान अगर द वली द पार जरूरी न दे अखु जुदा उमूर दी कम च फराइज दी वाजिबात दी नवाफिल दी सुनन दी द दग इल्म द वली द पार जरूरी ने न मारिफत ब उमूर द दीन अगा मारिफत मा ला बुद्द मिन दा ज़का जरूरी दे रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन चाहते च अल्लाह ताला इरादों की द पोही प दीन के द खैर चाहते च अल्लाह ताला इरादों की द खैर नो द प दीन की पोहा वर की शामी के रागले दी च फ़क़ चाहता है फ़क़वई अल इल्मु सुम्मा अल अमल बिल अहकाम इल्म दे और बिया अमल बिल अहकाम मुतफ़क़ है न तुमरा अंदाज़ा इल्म च अमल वर्त ज़रूरत लरी दाद वली द पार जरूरी है शपगम नंबर खबरा
الاکثار من النوافل، ډیر نوافل کول دا ولایت د پاره ضرورت. خو نوافل دو قسم دي، یو بدون الفرائض دی، یو بعد اداء الفرائض دی. بدون الفرائض نوافل فائدہ نه کوي. یو سړی د جمع مونځ نه کوي، زکات نه ورکوي، فرض د روزې لحاظ نه ساتي، خو نفلی روزې هم کوي، ذکرونه هم کوي، نو دا ورته بیا فائدہ نه کوي. نو په داسې نوافلو باندې انسان ولایت ته نشي رسېدلی. هغه نوافلو باندې ولایت ته رسېږي چې کله ادا د فرایضو کوي، ادا د واجباتو کوي، ادا د نوافلو کوي. د دین وروسته چې بیا کم دی اکثار من النوافل کوي، دا ورته بیا مفید دی. دیو جن تاسو به مکتوبات شریف کې دو خبرې درته مخې ته راځي. یو دا دی چې نوافل دا سبب د حصول د ولایت نه دي. دویم دا دی چې نوافل سبب د حصول د ولایت دي. نو بیا سړی حیران شي څنګه دو خبرې راغلي. نو تطبیق دا دی، نوافل دو قسم دي، یو پس د ادا د فرایض نه دي، د جمع لحاظ کې، د فرض منځ لحاظ کې، د رمضان المبارک روزه کې. د دین بعد د نوافلو سره ربط ساتي او ډیر نفلونه کې، نو بیا دا سبب د ولایت دی. او یو داسې نوافل دي چې په هغې کې ادا د فرایضو نه وي، دا سبب د ولایت نه دی. دیو جن زمونږ د استاسو بعضې ملګري به تاسو لیدلي چې فرض منځ په شوق نه کوي. فرض منځ کې قرات په خوند نه وایي، هغې نه ځان خلاصوي. خو اشراق منځ ډېر په اهتمام کوي، صلات تسبیح ډېر په اهتمام کوي، صلات ضحا په اهتمام کوي. دې باندې بیا ولایت ته نه رسېږي، ځکه چې کوم اهتمام د نوافلو کوي هغسې اهتمام د فرایضو نه کوي. دا بیا الله تعالی ته په دې نوافلو نه رسېږي. دیو جن تاسو به اکثر امامان ګورئ، کله چې جمع ته مخکې شي اولني دوو رکعتونو کې قرات ډېر زبردست وایي او ډېره خواري ورسره کوي. خو چې کله تشو رکعتونو ته لاړ شي بیا هغې کې منډه وایي. همدغه چې بیا سنت کوي یا ځان ته مونځ کوي بیا ډېر کمزوري کوي. علامه ابولیث سمرقندي رحمه الله لیکلي دي چې دا د منافق علامه چې امام مخکې شي اولني دوو رکعتونو کې خواري کوي، وروسته مونځ کې بیا خواري نه کوي. د دې خو دا معنا ده چې دا کم جهري مونځ کې تا خواري وکړه دا دې د مخلوق دپاره وکړه، او دا وروسته چې د الله دپاره کوې نو کې خواري نه کوي. کم څنګه قرأت چې په جهر باندې وی داسې قرأت به سرن هم وی، نو بیا به دې مونځ د الله دپاره ګرځي. او که داسې نه کوې نو بیا فایده نه کوي. نو علما وایي اکثار من النوافل دا د ولایت د حصول سبب دی. او کم وخت کې کله چې دا بزرگ اولی د فرایضو او د واجباتو او د سنتو اهتمام ساتي، او که د دې اهتمام نه ساتي نو بیا دې نوافلو باندې دی الله تعالی ته نه رسېږي. د جمع څوک لحاظ نه کوي، کوي کو کوي نه کو. د اختر د مونځ، د جمعې د مونځ، د خطبې د اورېدلو، د اول تکبیر د دې لحاظ نه کوي، او خړې ذکرونه کوي. د ورځې مې دومره کرت درود شریف وي، دومره کرت مې ذکر وکړ،
دا بیا سبب د حصول د ولایت نه. اکثار من النوافل دا سبب د حصول د ولایت الګ ګرځيږي چې کله د واجباتو د فرایض او د سننو د دې پوره اهتمام وکړي بیا په د نوافل مرتبه خو څلورمه ده. نو کم نوافل چې بس د اهتمام د فرایض نه دا د ولایت سبب دی. نو اکثار من النوافل رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ جل جلالہ فرمائے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل ہمیشہ یو بندہ ما تسان نږدې کوي په نوافلو حتی احبه تر دې پورې چې زه د سره مینه وکړم او دې ما ته ګران شي. نوافل سبب د حصول د محبت د باری تعالی. اووم نمبر خبره اغا اخلاق حسنه خیسته اخلاق دا سبب د حصول د ولایت. اخلاق څه ته وایي؟ دا یو اوږده موضوع ده خو دلته به درته نمونه ووایي. لکه سخا شوه ولی به سخي وي. دویم انفاق دی ولی به چې دی نو خرچ کوي. دریم عدل دی د دوو نفرو په منځ کې به عدل کوي. یو عدل دی یو انصاف دی. زمون بعضې ملګري تفسیر د عدل په انصاف کوي دا غلط دی. انصاف جدا شی دی عدل جدا شی دی. انصاف وی جعل الشیء نصفین یو شی نیمول. تا ته دوه نفره راغلو په یو جرم ځمکه باندې لانجه ده. یو وی دا جرم ځمکه زما ده او بل وی زما ده. اوس دې کې انصاف کم یو دی او عدل کم یو. انصاف دا دی چې یو جرم ځمکه په منځ نیمه کړي. نیمه یو ته ورکړي او نیمه بل ته ورکړي. دا انصاف. عدل چا ته وایي؟ عدل دې ته وایي تحقیق وکړي چې د دې یو څومره حق دی او د بل څومره حق. اول حصې معلومه کړي بیا د حصې مستحق معلوم کړي. څوک چې مستحق د ډېرې حصې دی هغه ته ډېره ورکړي. څوک چې مستحق د لږې حصې دی هغه ته لږه ورکړي. دې ته عدل وایي. دې وجه نه د الله تعالی په صفاتو کې العدل شته او المنصف نشته. الله تعالی انصاف نه دی کړی. شی نیمګړی نه دی. که مو فکر کړی یو دومره غریب دی چې بازار کې ناست دی سوال کوي او بل دومره مالدار دی چې لس بنګلې او مارکیټونه دي. انصاف خو دې ته وایي چې لس به مې نیم کړی وی. نیم یو ته ورکړی وی نیمې بل ته نه. الله تعالی عدل کوي. د هر سړي استعداد ته کتلی دي او د هغې مناسب ورته دنیا ورکړي. داسې باطني امور کې هم داسې ده. ولایت کې بزرګۍ کې دا ټول اولیاء بزرګان په یو مرتبه کې نه دي. الله تعالی د هر چا استعداد ته کتلی دي او اقصی مرتبه ورته په ولایت او بزرګۍ کې ورکړي. نو عدل جدا شی دی او انصاف جدا شی دی. قاضی به انصاف نه کوي قاضی به عدل کوي. انصاف چې وکړي خو هر شی به نیمه وي. نو کومو علماو چې تفسیر د عدل په انصاف کړی نو اصل کې دوی ته فرق نه دی معلوم. انصاف جدا شی دی او عدل جدا. ولی او بزرگ به عدل وي عادل وي دی به عدل کوي. څلورم اخلاق حسنه او حصه دا ده چې دی به حکمت استعمال. د حکمت علما ډېر تفسیر کوي خو زه به درته یو وایم. قول سدید به کوي. قول سدید د حکمت یو تفسیر دی. قول سدید چا ته وایي؟ قول سدید دې ته وایي چې دوه صفته پکې. یو دا دی چې دا کم نقصان شوی دی ته به داسې خبره کوي چې دا نقصان بند کړي. داسې نه چې نقصان نور هم زیات کړي.
دویم قول سدید دی ته وایي چې ستا دا خبره به د نقصان په اندازه وي، نه به کمه وي نه به ډېره وي. مثلا یو چا لاس خوږ دی او زخمی دی، اوس ډاکټر به څه کوي؟ که دومره وړه پټۍ جوړه کړه چې زخم یې مکمل بند نه کړ، بیا هم صحیح نه ده. که دومره غټه پټۍ جوړه کړه چې ټول لاس یې پکې وتړه، بیا هم صحیح نه ده. د علماء منصب دا د قال دی. الله فرمایي وقولو قولا سدیدا، تاسو به قول سدید کوئ. قول سدید دا معنا ده چې د عوامو کې د خلکو کې کوم نقصان دی، ته به دومره خبره کوې چې نه به ډېره وړی، چې هسې نه نقصان بند نه کړي، نه به دومره ګټه کې چې نقصان څه کوې چې د هغه زخم او د نقصان نه زیاته شي، بیا تاوان کوي. ته به داسې کوې چې دومره خبره به غونډې چې دغه نقصان ځای بند کړي. دویم کار به پکې دی چې د دې نقصان په وجه باندې کم تاوان راغلی دی چې ستا دا خبره هغه تاوان هم پوره کړي. دې ته قول سدید وایي. قول سدید هم یو لوی بحر دی، که عمر بقا وکړه بیا یې درته خپل ځای کې وایي، خو د حکمت یو تفسیر دا دی. پنځمه ده اخلاق حسنه، دې ته وایي الحرص علی العلم. دی به په علم باندې حریص هر وخت به دی طالبي. صحیح اولیاء بزرگان چې دي هغه ټول عمر په طالبۍ کې تېروي. هغوی هغه حدیث اورېدلی چې رسول الله مبارک فرمایي من مات فی طلب العلم، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع. څوک چې په طلب د علم کې ووت نو دی د الله په لاره کې دی تر څو چې واپس شوی دی، نو دی همیشه د علم طلب کوي چې مرګ راته راځي نو الله تعالی به د شهادت مقام راته راکړي. نو اولیاء بزرگان حریصان په علم دي. ما تاسو ته ویلي د نور رضا په ابتدا کې یو مقدمه لیکلی شوې ده. هغه مقدمه کې دا خبره ده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته چې وویل د دومره لوړ مقام ته په څه ورسېد؟ هغه ورته وی په دوو شیونو: ما بخلت بالافاده، ما بخل نه دی کړی په افادې، چا چې رانه د مسلې پوښتنه کړې د جواب مې ورکړی، وما استنکفت عن الاستفاده، او ما ځان لوی نه دی ګڼلی د استفادې نه چې زه څنګه د بل نه پوښتنه وکړم، هر چا ته ناست یم او زده کړه مې دې کړې. شپږم نمبر اخلاق حسنه دې ته وایي چې د خپل د وخت د قیمت اندازه به لګوي. ټولو کې قیمتي شی وخت دی. یو عالم به ښایسته کتاب لیکلی قیمت الزمن عند العلماء، د زمانې قیمت بنسبت د علما. نو ولایت کې دا ضروري ده چې دی به د وخت د قیمت اندازه لګوي. اتمه دا ده چې دی به حریص علی الفضائل، کومو شیونو کې چې ثواب دی دی به کوشش کوي چې د ثواب شی رانه پاتې نشي. دا دوه خبرې